د جمعې په ورځ باندې یو څلور عملونه داسې عملونه دي چې په هغې باندې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی، حکم یې راته کړی دی د هغې په کولو باندې. او هغه څلور عملونه په کولو کې ډېر زیات اسان دي، خو اجر یې ډېر زیات سیوا دی او ډېر لوی اجر لري. یو په هغه عملونو کې د جمعې په ورځ باندې غسل کول او جومات ته وختي تلل، د جمعې مانځه ته وختي تلل. دام په حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من غسل یوم الجمعة واغتسل، څوک چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او کامل غسل وکړي، وبکر وابتکر او وختي لاړ شي جمعې ته او ښه وختي لاړ شي، ومشى ولم يرکب او پیاده لاړ شي، سوړ لا نړ شي، په ګاډي کې لا نړ شي، په موټرسایکل لا نړ شي، بلکې پیاده لاړ شي. ودنا من الامام وانصته او امام ته نږدې کینی او خاموشه کینی، چپ کینی. واستمع او امام ته غوږ کیدي. ولم یلغو او لغو او بېفایدې کار ونه کړي. نو کان له بكل خطوة یخطوها اجر سنة صیامها وقیامها، دې سړي ته به الله پاک د هر قدم په بدله کې د یو کال د روجو او د یو کال د قیام د منځونو ثواب الله پاک ورکړي په هر قدم باندې. څومره چې بیا ستا د جومات نه کور لرې دی، زیات قدمونه دې اخیستي دي، پیاده دې اخیستي دي، هغومره ستا دپاره اجرونه ډېر شو. دویم عمل د جمعې په ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پې موږ ته حکم کړی دی، سورة الکهف لوستل. سورة الکهف او بیا دا د جمعې په شپه باندې هم لوستلی شي، د جمعې په ورځ باندې هم شی لوستلی، او د جمعې په ورځ باندې په هر ټایم کې بیا شی لوستلی. دا هم په حدیث کې راځي عن ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال، ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قرأ سورة الکهف، څوک چې سورة الکهف ولولي یوم الجمعه په ورځ د جمعې باندې، نو اضاء له من النور ما بین الجمعتین، د دو جمعو په منځ کې به الله پاک دله یو رڼا ورکړي، یو نور به الله پاک دله ورکړي. هغه نور به الله پاک د ده دې زړه ته ورکوشي، او هغه نور او هغه رڼا به د ده د عملونو سره د دې دو جمعو په منځ کې چې څومره اعمال دا کوي، هغه اعمالو سره به دا نور او دا رڼا بر اسمانونو ته خیږي، او هغه نور او رڼا به ده ته د قیامت په ورځ باندې ښکاره شي. دریم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته او تاسو ته پې حکم کړی د جمعې په ورځ باندې، هغه ډېر زیات درود لوستل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اکثر الصلاة علی یوم الجمعه ولیلة الجمعه، تاسو د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې په ما باندې ډېر درود ووایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن صلى علی صلاة، چا چې یو ځل په ما باندې درود ولستو نو صلی الله علیه عشره، الله پاک به په ده باندې لس ځل رحمتونه نازل کړي. په یو بل حدیث کې داسې راځي عن ابي امامة الباهلي رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ابي امامة الباهلي رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اکثروا علی من الصلاة فی یوم الجمعه، تاسو د جمعې په ورځ باندې په ما باندې ډېر درود ووایئ. ولې؟ فان صلاة امتي تعرض علی فی کل یوم الجمعه، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو دا درود هر جمعه په ما باندې را پیش کیږي، الله یې ما ته را پیش کوي. نو فمن کان اکثرهم علی صلاة کان اقربهم مني منزله، رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې په ما باندې ډېر درود ووایي او په ما ته ډېر درود را ورسېږي، نو دغه سړی ما ته په مرتبه او په منزله کې ډېر نږدې دی په نسبت سره بل سړي ته. دا حدیث امام بیهقي راوړی دی. څلورم عمل د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی چې په هغې کې څوک څه دعا وکړي الله ول هغه دعا قبلوي. حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجمعة لساعة لا یوافقها عبد مسلم، د جمعې په ورځ باندې یو وخت دی، یو خاص مخصوص وخت دی، یو خاص ګنټه ده چې هر مسلمان په هغې کې یسأل الله فيها خیرا، هر مسلمان بنده په هغې کې سوال وکړي د الله نه د خیر، الا اعطاه ایاه، مګر هغه سوال ول الله پاک قبلی، هغه شی ول الله ورکوي څه شی چې د الله نه غوښتلی. او دغه کم وخت دی؟ وهي بعد العصر، دغه وخت چې دی د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر نه وروستو کله چې نور ډوبېږي، دغه اخري برخه کې اخري حصه کې د جمعې په ورځ باندې
دا دغه کې چې څوک دعا وغواړي الله یې ورله قبلوي. او دا حدیث امام احمد نقل کړی دی. نو دا څلور عملونه داسې دي چې د دې خاص خیال ساتل پکار دي. د جمعې په ورځ باندې یو جمعې په ورځ باندې جومات ته وختي تلل او غسل کول. دویم صورت کهف لوستل. دریم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لوستل. او څلورم دغه خاص وخت چې د مازدیګر د مانځه نه وروستو تر د نور د ډوبېدلو پورې دغه خاص وخت د جمعې په ورځ باندې په دغه کې دعاګانې غوښتل د خپل ځان لپاره، ځکه هغې کې الله پاک دعا نه رد کوي، الله یې له دعا قبلوي.